ټول لړمبه خو مونږ مسلمانانو پروګرام چې سٹارټ کوو نو په کلمه باندې سٹارټ کوو. دا کلمه راته لګو وای واضح نه را. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست. د دې خو به تاسو مانم یادې چې معنی څه معنا ته د قیامت ښکارا لامې شولې مونږ په موسکی دا کم ځای کې وو چې ووایه چې هغه الله یو دی بې نیازه دی نه تې څوک پیدا دي نه د چا نه پیدا دي او نیشته برابر څوک. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا خو درود شریف دی. درود شریف کې وو موس خو کې کنه 15 وخت موس کې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. کلمه دا زمونږ په ایمان دی. تاسو ته جی معنی یاد ده؟ او جی دا ورته لږ واضح ووایه جی. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله نشته لایق د عبادت محمد صلی الله علیه تعالی خانه پیغمبر دی او رسول دی. سر نه تاسو بیا ووایه جی لږ. نشته دی لایق د عبادت لا اله الا الله او محمد رسول الله محمد صلی الله علیه تعالی پیغمبر او رسول دی. ماشاءالله نشته لایق د عبادت سوا د الله نه. دا راته ووایه نه چې دا زمونږ چې کوم حق سچ دین دی دا نه چې مونږ هندوانو یا کافرانو زمونږ سره مینه نشته. څومره مینه ورسره لري؟ ډېره او جی سکول دې څونه پورې ویلی؟ نخامه پورې اوس هم نهم کې؟ جی ماشاءالله ماشاءالله صحیح ده صحیح ده. دا دوی کنو ته درځي بچې؟ تو وایې زویه؟ اللهم صل على اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونستعين لك الخير وننبهك ونحله من الدرك ومن يبجرب اللهم إياك نعبد ولك نصلي ورجو لك ونخشى عذابك إن عذابك من الغفار. پورا دې نه دی یاد کړی. دا څه وجه ده؟ مسکې پکې ډېر پکې مسکې څه وجه ده؟ لږ دماغ مې لږ دغه دی لږ دماغو کې مسله ده. الله دې نصیحت درکړي الله دې ښه ساته بچې. ځه نه راځه ځه زویه ځه. تاسو په خدای تعالی یقین وکئ چې مونږ یوټیوب لا د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم راشي رور قسم په خدای چې یوټیوب لا د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم داغه په باره کې مونږ پروګرام اوچت کو یوټیوب والے د سره منی نه قسم په خدای چې راپسې ریموو کی ختمې کی. نو زه یو جزانه ریکویسټ کوم زما په شا چې کم نوجوانان ولاړ دي کم یاران دوستان دي ملګري دي یا دغه کتونکي دي نو زه وایم ټیک ټاک به هم کوو یوټیوب به هم کوو فیسبوک به هم کوو هر څه به کوو خو لږ په دایره کې دننه دا نیټ دی. نیټ ویلی شي جال ته مونږ په یو جال کې راګیر یو او دغه جال په مونږ باندې غوړېدلی دی د دې نه اوس مونږ پاسېدل نشته. نو قسم په خدای چې د محمد صلی الله علیه و وسلم نوم پکې راشي دا یوټیوب نه مني خو نه مني روره ختم نبوت باره کې دا خبره نه مني. دا ټول د غیرو سازش دی. دغه ځوانان دغه رونه بایګان دی رانه راایثار کړي دي. محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی. خاکسار لخوا سلامونه قبول او منظور کړئ. قدرمنو را سره په څنګ کې تاسو به وینئ چې دا نوجوانان ولاړ دي دوی سره یو څو خبرې اترې کوو. تاسو مونږ سره اوسئ راځئ جي. زنانمو بې پردې شولې بلال رانږدې شه کنه لږ راشه نږدې لږ راشه رانږدې شه مه یارېږه مړ رانږدې شه. یو څو تپوسونه کومه ستا اجازت دی؟ جی جی وکړئ تپوس. صحیح ده صحیح ده صحیح ده. د ټول لړمبې خو مونږ مسلمانانو پروګرام چې سٹارټ کوو نو په کلمه باندې سٹارټ کوو. دا کلمه راته لږ ووایه واضح نه را. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست. د دې خو به تاته معنی هم یادې چې معنی څه ده. معنی ورته یاد
د قیامت ښکارا لاغې دا څنګه چې د رونه ما تاسو وکړه کنه زمونږ مسلمانان یو شکر الحمدلله کلمه دا زمونږ په ایمان دی تاسو ته جی معنی یاد ده او جی دا ورته لږه واضح ووایئ جی لا اله الا الله محمد رسول الله ماشاءالله نشته لایق د عبادت محمد صلی الله علیه تعالی خانه پیغمبر دی او رسول دی سر نه تاسو بیا ووایئ جی لږه نشته دی لایق د عبادت لا اله الا الله او محمد رسول الله محمد صلی الله علیه تعالی پیغمبر او رسول دی ماشاءالله نشته لایق د عبادت سوا د الله نه سوا د الله نه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی او رسول دی پیغمبر دی دا غانه لږ بند کنه لږ غانه بند کړه خپکیګم دا خو لړل یار ټول نه لړل تیرا ته پرې خو ټول لړل بس یریږي بنو یار اوس یریږي کنه دا راته وای چې مونږ مسلمانان یو مونږ چې کله د دین اسلام خبره راشي دغه څنګه په شاجه زمانه لړ دغه سيوزي دا سوجه کیدی نو بس کله د دین خبرې نو څوک مولن توجه نه ورکي او کله یو فیمس یو سٹار راځي یو علاقې ته نو ټول ته ولاړې ویډیوګانې مو سره کوي هر څه کوي او چې کله د دین باره کې څوک تبلیغ والم راشي نو تختی کنه او چې کله دا مین وجه سکی دی شي مین وجه دا ښکاره تاسو لیدل دی لکه مطلب دا چې ځای پرې خود لړل دا څه وجه کې دی مین وجه څه وجه نو دوی په خپل معاشري ته داسې سر علل چې زموږ ځوانانو نه مطلب دا چې هغه خپل لارې ګودرې خطا شو دوی اصل کې دین ته دغه نشته کنه ټایمینګ نه ورکوي په هغې پوهه نشته نو تاسو د دین باره کې تپوس کوئ دین باره کې نو د بل څه باره کې خو تاسو تپوس نه کوئ کنه که زه د دنیا تپوس کوم بیا ودرېږي بیا ولې ورځي او تاسو د دین یو کوېسچن دی یو اسلامي دغه معنی دی کنه نو دوی سره اصل کې نالج ورسره به نه وي یا به ورسره پوهه نه وه نو دې وجې نه دوی ویل چې موږ به غلط ووایو سبا به راپسې څوک وخاندي یا دغه وجه زما د دې کیمرې په شا ډېر رونه ولاړ دي زه یې قدر وکړم رونو تاسو واورئ په الله مې د قسمي ډېرو پارکونو والا ما اوس نه پرېږدي پروګرام له تاسو ته پته ده زه د اسلام د دین باره کې زه پوښتنه کوم سوال کوم کوېسچن کوم قسم په خدای چې داسې پارکونه چې زه مخامخ شمه نو ډېر وایي دغه دی رالی ولې زه به د الله او د رسول خبره کوم که نه د الله او د رسول خبره به کوم تاسو په خدای تعالی یقین وکئ چې مونږ یوټیوب له د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم راشي رور قسم په خدای چې یوټیوب له د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم داغه په باره کې مونږ پروګرام اوچت کو یوټیوب والے د سره منی نه قسم په خدای چې راپسې ریمو کی ختمې کی نو زه یو جزانه ریکویسټ کوم زما په شا چې کم نوجوانان ولاړ دي کم یاران دوستان دي ملګري دي یا دغه کتونکي دي نو زه وایم ټیک ټاک به هم کوو یوټیوب به هم کوو فیسبوک به هم کوو هر څه به کوو خو لږ په دایره کې دننه دا نیټ دی نیټ ویلی شي جال ته مونږ په یو جال کې راګیر یو او دغه جال په مونږ باندې غوړېدلی دی د دې نه اوس مونږ پاسېدل نشته نو قسم په خدای چې د محمد صلی الله علیه و وسلم نوم پکې راشي دا یوټیوب نه مني روره ختم نبوت باره کې دا خبره نه مني دا ټول د غیرو سازش دی دغه ځوانان دغه رونه بایګان دی رانه رایسار کړي دي او ټول په غلط پیمۍ کې او تباه برباد شو خوخ بې حیایي کې یو تر بلا دین به هم کوو دواړه به کوو دا نه چې یو ته به مطلب دار یو ته به کار وو خو زه وایم زما ډېر زیات ځوانان قسم ده چې ختم نبوت نه پېژني چې ختم نبوت څه شی بالکل نو بس دوی سره اصل کې علم نشته دی او علم دپاره ټایمینګ غواړي که نه چې ته یو څیز له ټایم ورکوې نو به ته پوه شي ته وپوهې هغې معنې د هغې معنا د هغې هر یو څیز مونږ خو اصل کې سره زده کړه نشته السلام علیکم وعلیکم سلام ستاسو نوم دی نه مصطفی مصطفی د کوم ځای د خیره زه بازار یم د بازار یې ښه دا راته ووایه نه چې دا زمونږ چې کوم حق سچ دین دی دا نه چې مونږ هندوان یو یا کافران یو زمونږ سره مینه نشته څومره مینه ورسره لري ډېره سکول دې څونه پورې ویلی نخامه پورې اوس هم نهم کې ماشاءالله ماشاءالله صحیح ده دا
دعای کنوت ته درځي بچې بیا تو وایې زویه اللهم صل على اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونستعينك الخير وننبهك ونخلف من الدرك من يبجرب اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونرجو لك ونخشى عذابك إن عذابك من الكبار. پورا دې نه دی یاد کړی دا څه وجه ده دا زما جبه لګین خدي نه جبه خو خیر هغه څه مسله نه چې الله تعالی طرفه ده خو مسکې پکې ډېر پکې مسکې څه وجه ده لږ دماغ مې لږ دغه دی لږ دماغو کې مسله ده الله دې لسیت درکړي الله دې ښه ساته بچې زه نه راځه ځه زویه ځه وروره تا سره یو څو خبرې کومه دا راته ووایه چې مونږ په موس کې دا کم ځای کې وو چې ووایه چې هغه الله یو دی بې نیازه دی نه تې څوک پیدا دي نه د چا نه پیدا دي او نیشته برابر څوک اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا خو درود شریف دی درود شریف کې وو موس خو کې کنه 15 وخت موس کې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. چاره ته وي آیات شو ماشاءالله زبردست دا ختم نبوت پیژنې دا څه شي دی دا څه شي دی دا په پیغمبر علیه السلام باندې ختم شوی ختم نبوت اخرنۍ خطبه باندې ختم شوی ده اخرنۍ خطبه باندې ختم نبوت باندې ختم شوی صحیح ده محمد صلی الله علیه وسلم ډیرو ته د خپل اخیری پیغمبر هم پته نشته دا وته لګو زمون اخرنۍ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ده ماشاءاللہ زبردست अच्छी तरह याद रखना क़यामत के दिन जिस शख्स के चेहरे पे हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत के निशानात नहीं होंगे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इन उलमा को खुदा के लिए अकेला ना छोड़ो, खत्म नबूवत के महाज को मजाक ना समझो, यह हमारी इज्जत का मसला है।